الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم دریا تلویزیون درنو لیدونکو و همکارانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. متعال رب دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې نغښتي وي. عبادتونه روژې صدقات مو قبول شه. په نننۍ خپرونه کې موضوع ده مؤمن د مؤمن ورور دی. مؤمن ولې د مؤمن ورور دی؟ د ورورولۍ څه ربط دی؟ نسبی ورورولي د یو مور پلار اولاد ته چې ورور وایي نو هلته یو رشته موجوده وي. دلته هم یوه رشته موجوده ده چې هغه رشته د ایمان رشته ده. مخکې موږ وویل چې د ایمان تقاضاوې څه دي؟ یوه تقاضا د ایمان دا ده چې مؤمن بل مؤمن به ورور ګڼي. الله جل جلاله دغه خطاب یوازې مؤمنانو ته کړی دی. د یوې جغرافیې خلکو ته یې نه دی کړی، د قوم خلکو ته یې نه دی کړی چې قومیان سره ورونه دي، په یوه ژبه چې خبرې کوي سره ورونه دي. یوازې خبره دا ده چې د ایمان رشته موجوده وي. کله چې د ایمان رشته موجوده وي، زمونږ خدای یو وي، پیغمبر مو یو وي، دین مو یو وي، د ایمان رشته مو سره موجوده وي، نو دا مؤمنان بیا زمونږ ورونه دي. دغه ورورولي وي. نو دغه ارتباط، دغه رابطه، دغه رشته دا د ایمان رشته ده. ایمان تا نه دا غواړي چې ته باید بل مؤمن هم ورور وګڼې. ورور څنګه وي؟ ورور پېژندل پکار وي. د ورور سره ظلم، د ورور سره زیاتې نه وي پکار، هغه تا باندې حرام وي. ورور تا باندې ګران وي، ورور ته انعطاف کوي، ورور ته څه نه تېرېږي، د ورور خبره وړې، نو همدقسې به د بل مؤمن خبره هم وړي. دا تا ته د ورور خطاب الله ویلي چې ورونه دي. انما المؤمنون اخوة، ورونه دي. نو څه شی وکړئ چې ورونه دي؟ فاصلحوا بین اخویکم، نو د دې ورونو ترمنځ سوله وکړئ. که کوم یو سره وران وي، په جنجال باندې وي، نو دې کې داسې وګڼئ چې دا زما ورونه دي، جنجال یې ستر نه شي. فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله، او د الله نه وویرېږئ، لعلکم ترحمون، د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي. دا د مسلمان واجبي خبره ده چې د مؤمنانو ترمنځ باید سوله وکړي. بې تفاوته پاتې کېدل د مؤمنانو ترمنځ دا هیڅ جواز نه لري. حتما به د مؤمنانو ترمنځ د سولې کوښښ کوي، سوله به کوي. د دوو مؤمنانو ترمنځ په جنجال دی، جګړه یې ده، نو تا ته دا نه ښایېږي، تا ته دا ستا مسؤلیت دی چې ته باید دا د دوی ترمنځ سوله وکړي، روغه جوړه یې وکړي. ځکه دا مؤمنان دي، ورونه دي، سره باید ورونو ترمنځ به دښمنۍ نه وي. نو دلته به ته د دې مؤمنانو ترمنځ سوله کوي، بې تفاوته پاتې کېدلی نه شي. ځکه وي که چېرته سوله نه کوي، ځکه سوله وکوئ چې د الله نه وویرېږئ. که سوله نه کوئ نو الله نه تاسو نه ویرېږئ. دا د الله حکم دی. د دې دپاره که تاسو د دوی ترمنځ سوله وکړله، الله پاک به تاسو باندې رحم وکړي. هم به په دې خلکو باندې رحم وکړي، او هم به په تاسو باندې الله رحم وکړي. ځکه مؤمنان یو مضبوط صف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړ، نو د انصارو صحابه او د مهاجرو صحابه ترمنځ یې د ورورولۍ خبره وکړه. انصارو صحابه او د مهاجر صحابه خپل ورونه وګڼل، حتی په میراث کې برخه ورکړه، داسې ورونه وګڼل. دې ته وایي ورورولي. موږ باید همدغسې ټول مؤمنان خپل ورونه وګڼو، ولو که د دنیا په هر کونج کې وي.
قومیت، ژبه، جغرافیه دا مهمه نه ده چې مؤمن شلو ولو که د دنیا په هر کنج کې وي هغه مؤمن زموږ ورور دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مؤمن داسې دی لکه یو جسد، که د دې جسد په یوه عضو باندې درد وي نو ټول بدن ورننه ارامه وي، ټول بدن. نو که په مؤمنانو یو مؤمن باندې تکلیف وي نو په دې کې باید بل مؤمن خواخوږي وښیي، همدردي وښیي. ځکه الله جل جلاله فرمایي چې مؤمنان سره ورونه دي. مؤمنان با یک دیگر را همچون رابطه دو برادر دانسته که در این تعبیر نکات نهفته است. از جمله الف، دوستی دو برادر عمیق و پایدار است. دو برادر عمیق و پایدار است. دوستی دو برادر متقابل است، نه یک سویه. دوستی دو برادر به اساس فطرت و طبیعت است، نه جاذبه های مادی و دنیوی. دو برادر در برادر بیگانه اند و بازوی یک دیگر. اصل و ریشه دو برادر یک است. توجه به برادری مایه گذشت و چشم پوشی است. در شادی او شاد و در غم او غمگین است. امروزه برای اظهار علاقه کلمات رفیق، دوست، همشهری و هموطن بکار می رود. عقای اسلام کلمه برادر را بکار برده که عمیق‌ترین واژه است. در حدیث دو برادر دینی به دو دوست تشبیه شده‌اند که یکی دیگر را شستشو می دهد. الله جل جلاله می فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله جل جلاله می فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تاسو د الله جل جلاله پر رسۍ باندې منګولې ولګوئ. یو شی لکه څوک چې په یو شي راتریږي په مجموع کې د الله رسۍ د الله دین دی، یعنې دغه تاسو اخوت ته رابولي. قومي تعصبات، ژبني تعصبات دا سره پاشل کېږي، په دې باندې کوچني کېږئ. د اسلامي امت دا د دوی اتفاق په ژبني لحاظ، په قومي لحاظ، جغرافیوي لحاظ نه راځي، په دې سره پاشل کېږي. یوازې دین دی چې په دې باندې مؤمنان سره راټولېدی شي او یو واحد صف جوړېدی شي، ورونه جوړېدی شي. نو په همدې اساس چې دغه دین د اخوت ذریعه ده. دلته هر څه مشترک دي. دلته عرب په عجم، تو سپین پر تور هیڅ فوقیت نه لري. دلته یوازې فوقیت تقوا ده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله جل جلاله فرمایي. نو دغه دین اساس د اخوت دی. دلته اخوت برابرېږي، ورورولي برابرېږي. که چېرته د مؤمنانو ترمنځ نزاع او شخړه راځي نو څه به کوئ؟ الله جل جلاله وایي چې ولا تنازعوا، تاسو یو بل سره جنجال او شخړې مه کوئ. په واړو واړو مسایلو شخړې مه کوئ. بدبختانه چې نن موږ په وړو وړو مسایلو یو بل کافرو، یو بل تکفیرو. موږ ګورو په امت کې داسې بدبختي ده چې موږ حتی په مستحباتو، په سنتو باندې خلک کافرو، له امت نه یې وباسو، یو بل سره نزاع او جنجال او جګړې کوو. سره د دې چې د مسلمانانو یووالی فرض دی، اتفاق، اتحاد، مینه او محبت ورسره فرض دی،
خو موږ بیا هم په وړو وړو مسایلو په سنتو مستحباتو یو بل کافر کوو، یو بل له امت نه باسو، حتی واجب القتل یې ګڼو، یو بل وژنو. دا ډیره د افسوس خبره ده. موږ باید انعطاف وړو مسایلو نه تیر شو، په سنتو مستحباتو کې په اختلافي مسایلو کې جنجال او نزاع ونه کړو. نو دا د امت لپاره ډیره بده ده چې دا امت په وړو وړو مسایلو سره پاشل شوی وي. او الله جل جلاله حکم دی چې ولا تنازعوا فتفشلوا، که تاسو نزاع او جنجال وکړئ نو فتفشلوا به او پاشل شئ، بیل بیل به شئ. نو د دې لپاره څه شی وکړئ؟ نو تاسو وتذهب ریحکم، تاسو هغه دبدبه به ختم شي. کومه دبدبه چې اسلامي امت لرله، کومه دبدبه چې اسلامي امت لري، هغه په دغه تنازعاتو جنجالونو کې د هغوی دبدبه ختم شي. نو چې وشي ختم بشي. نو تاسو وصبرو، صبر وکئ، ان الله مع الصابرین. د یو مسلمان په وړاندې صبر نه کار واخلئ، د زغم نه کار واخلئ. تاسو په وړو وړو مسایلو جنجال مه کوئ. صبر ښه پایله لري، ښه پرېکړه صبر دی، ښه تصمیم صبر دی چې ښه نتیجه لري. نو الله جل جلاله وایي چې ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هېڅکله نزاع مه کوئ خپلو منځونو کې. نو که چېرته مو کله نزاع راغله بیا څه کوئ؟ فإن تنازعتم في شيء، که چېرته مو په کوم څه کې نزاع او جنجال راغللو نو څه شی وکئ؟ نو بیا فردوه الی الله والرسول. تاسو دغه محول کوئ، دغه جنجال الله او الله رسول ته، الله او الله رسول ته محول کوئ. هغه په دې اړه تاسو ته ښه فیصله کوونکي دي. قرآن کې د هغې فیصله شته، د پیغمبر په ژوند کې په سنتو کې هغې دپاره فیصله شته. نو دغه د الله کتاب، د الله دین، دا که ټول دې ته مراجعه وکړي نو ټولې ستونزې حل کېږي، نزاع او جنجال به نه وي. الله وایي که فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. که تاسو په څه شي کې جنجال راغی نو تاسو دا خبره الله او الله رسول ته محول کړئ، هغو ته یې ور وګرځوئ. حدیث شریف کې راځي چې مؤمن د مؤمن آینه ده او ورور دی، باید خرابېدو ته یې پرېنږدي. آینه داسې ده، هندارې ته ودرېږي، ته په هنداره کې خپل ځان ګوري. که چېرته دا هنداره نه وي، تا ته خپل اصلیت، تا ته خپل شکل، خپل حیثیت نه در معلومیږي. دا مومن دی چې د مومن کې ته کوم خویونه ګوري نو تا ته د دغې مومن نه الهام وشي چې دغسې کار باید زه وکړم. موږ باید داسې واوسېږو چې موږ باندې څوک اصلا که موږ باندې څوک نیوکه کوي، ګمان کوي زموږ د اعمالو له وجې به خلک په اسلام باندې نیوکه کوي، نو موږ باید دا وګڼو چې موږ کله داعیه د مسلمان او مؤمن کوو، باید موږ په حتی الوس خپل ځان مؤمن ثابت کړو. نو مؤمن د بل مؤمن آینه ده. یو خبره دا ده چې موږ هغه څه په هغه کې چې ګورو هغې ته متوجه شو، او یا دا ده چې هنداره کې ګورو کوم موږ کې عیبونه وي موږ ته بل مؤمن د اصلاح په خاطر ووایي، یا موږ یې د بل مؤمن دپاره د اصلاح په خاطر ووایو. هماغه چې پرون مو وویل چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. مؤمن د بل مؤمن آینه ده او ورور دی، باید خرابېدو ته پرېنږدي، نه زیان ور ورسو، او باید که زیان ورنه دفع کولی شو دفع کړو، خیر ور ورسو، شر ور ونه رسو، چې مؤمن خرابه نشي، یا په اعمالو له وجې خرابه نشي او یا په دنیوي ژوند یې خرابه نشي. مؤمن به په بل مؤمن باندې پرده اچوي، دا به پرده اچوي، د دې بې پردګۍ پسې به یې بډې نه وي رابهلې،
دا به نه کوي چې مؤمن عیبونه راوبرسېره کړي، نه، په کومو عیبونو چې خبر دی او خبر شو په ده به پرده اچوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راځي، وایي یا رسول الله زنا رانه وشوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ګوره زنا به درنه نه وي شوي، هسې به دې لوبې کړي وي. معنا دا چې دا لاړ شي توبه وباسي او په دې ګناه یې پرده واچوي او الله یې هم پرده پور باندې واچوي. که چا د یو مؤمن په عیب باندې پرده واچوله، الله جل جلاله په ده باندې اویا پردې واچوي، یعنې د ده به اویا عیبونه الله پاک پټ کړي. او که چا د بل مؤمن سپکاوی یا بې پردګي کوله، نو سرنوشت به دی چې الله جل جلاله به دا هم د همغه په سرنوشت تخته کوي. او بل مؤمن ته به د ګناه پیغور نه کوي چې تا په کومه ګناه ولیدلو او ته ورته پیغور وکړي، شاید هغه د دې ګناه نه توبه ایستلی وي. حدیث شریف کې راځي چا چې بل مؤمن ته د ګناه پیغور وکړي او هغه د ګناه نه توبه ایستلې وه، نو تر هغې به دا سړی نه مړ کېږي تر څو چې په هغه ګناه باندې اخته نه شي. دا دومره زیاته غټه ګناه ده چې مؤمن ته درته د ګناه پیغور کوي. باید په مؤمنانو باندې پرده راواچو، هغه خلکو ته سپک او تحقیر نه کړو، د هغه ګناه خلکو ته روښانه نه کړو. نو مؤمن به پر مؤمن باندې پرده را اچوي، په نیکۍ کې به ورسره مرسته کوي. تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. په غم او خوشحالۍ کې به شریک وي. حدیث شریف کې راځي، مخکې ما ویلي چې د مؤمنان د یو جسد په شان دي، که غم ور باندې راغی دا به په غم خفه وي، همدردي به ورسره کوي، خواخوږي به کوي، مرسته به ورسره کوي. او که خوشحالي ور باندې راغله، په خوشحالۍ کې باید خوشحاله اوسېږي، په خوشحالۍ کې باید خوشحالي وکړي. نو په دې خاطر باندې چې مؤمن خپل مؤمن ورور بل مؤمن یو مؤمن بل مؤمن خپل ورور وګڼي او په تمامه معنا یې هغه د ورورولۍ اړیکې وساتي. حدیث شریف کې راځي چې څه چې د خپل ځان لپاره خوښوئ هغه د بل مؤمن لپاره هم خوښ کړئ. معنا دا زه د ځان لپاره دا خوښوم چې زما د خلک عزت وکړي، نو ته باید د بل مؤمن عزت وکړي. زه د خپل ځان لپاره دا خوښوم چې زما بې عزتي دې څوک ونه کړي، زما ابرو دې وساتل شي، نو ته باید د بل مؤمن ابرو وساتې، بې عزتي یې ونه کړي. زه د ځان لپاره دا خوښوم چې زما ګناهونه او زما نیمګړتیاوې دې خلک د باندې رابرسېره نه کړي، زه هم باید د بل مؤمن نیمګړتیاوې او ګناهونو باندې پرده واچوم. څه چې د ځان لپاره خوښوي، څه چې د ځان لپاره غواړي، کوم حیثیت چې د ځان لپاره غواړي، کوم مقام چې د ځان لپاره غواړي، کومه زندګي چې د ځان لپاره غواړي او نه خوښوي چې نور څوک تا ته څه ووایي، همغسې رویه به د بل مؤمن سره کوي. نو دا ته وایي ورورولي، دې ته وایي د ایمان تقاضا. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته په دې خبرو کولو باندې د عمل توفیق راکړي. تر بلې خپرونې پورې زه احسان الله سباوون درڅخه اجازه اخلم. د خدای په امان. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.